د لیک لوست زده کړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په موخه د کتابونو یو نندارتون جوړ شو. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د کارا موسسې په ملاتړ د ښوونځیو درسي کتابونه، همدارنګه د کانکور، حقوقو، طب، اقتصاد، چاپیریال ساتنې، ادبیاتو او نورو پوهنځیو له محصلینو څخه سلګونه ټوکه کتابونه راټول کړي دي او په دغه نندارتون کې د مطالعې په موخه نندارې ته وړاندې کړل. ایره لازم دیدیم تا یک برنامه داشته باشیم که جوان‌ها یک چند ساعت وقت خود صرف بکنن، مطالعه بکنن و کسایی که واقعا علاقمندی مطالعه داره از اینجا کتاب برداشت بکنن و برن مطالعه بکنن. با او جوانایی که نیازمند هستند و توانایی و ظرفیت خرید کتاب از بازارهای کابل ندارند، انشالله مؤسسه کارا و شمسی فاندیشن، بنیاد خیریه شمسی در خدمتتان است، برای شما تنظیم میکنه. خواستم از تمام جوانان، خرد و کوچک، بزرگ و جوان و پیری است که مطالعه کنه. نه تنها خودشان، به خواهر برادرشان، به فرزندانشان مطالعه کردن یاد بدن. مطالعه فانوس هدایت از جهل و تاریکی به سوی روشنایی است و مطالعه به معنای درک دنیاست. دغه کتابونه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ورکړي وو، کوم چې هغوی لوستي به اوس مهال یې استفاده نه ترې کوله، نو هغو ځوانانو او محصلینو ته ورکړل شول چې اړتیا یې ورته لرله. په ډېرو ستونزو سره موږ یو کتاب راټول کړو، نو نن هم په یو برنامې راټولولو سره، برنامې نیولو سره موږ هغه کتابونه نن ټول هغه محصلینو ته چې واقعا دوی ورته اړتیا لرله او دوی اقتصادي مشکلات لرل، دوی نشوی کولی چې هغه کتابونه دوی واخلي، نو موږ ټول کتابونه بیرته هغوی محصلینو ته تسلیم کړل. هدف آمدن ما امروز فقط به خاطر کتاب است و کتابایی که مربوط رشته میشد و در این حال کتابایی که میخواست برای ما سودمند واقع شد میخواستم دیگه. د کتابونو په دغه نندارتون کې د زده کړو او مطالعې په ارزښت خبرې وشوې او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وشوه. وقتی مادر باسواد باشه، یعنی بر اولاد خود چیزایی را می‌آموزونه که یعنی در همین جامعه بسیار خوب باشه، مثلا اخلاق خوب، رفتار خوب و همچنان کردار نیک و گفتار نیک. ملتی که کتاب نمیخوانند تمام تاریخ باید دوباره تجربه کنند. ما اگر نتونیم به تمام جهان سفر کنیم که طبعا این کار امکان نداره، اما زمانی که با مطالعه یک کتاب ما میتونیم حداقل حصه‌ای از جهان سفر کنیم. چگونه؟ ما میتونیم بشناسیم و اینمی شناختن در با واسطه کتاب صورت میگیره. په دې وروستیو کلونو کې د کتاب لوستلو او مطالعې دود کم شوی دی چې د یو شمېر ځوانانو د پوهې کچه هم ورسره راټیټه شوې ده او دا ډول نندارتونونه کولی شي د ښوونځیو د زده کوونکو او پوهنتونونو د محصلینو علاقه‌مندي له مطالعې سره زیاته کړي.